دوستانو تر هڅه مخه پر سکرین له تاسو سره د یو افغاني بابا یو ویډیو شریکه کوم چې غټه کارګردګي یې پکې کړې. راځئ تر هر څه له مخه دا یوه مهمه چې ډېره وایرل ویډیو ده دا راسره وګورئ. پوره 13 کاله د خدای د رضا په لټه کې هیڅ چا نه درته وویل، خپل ځان راته وویل. تاسو یې تر پایه اتیا کلن جمعه خان کاله تیرو 3 لسیزو راهیسې د هلمند له بېلابېلو سیمو د قرآن کریم زړې پاڼې او ټوټې راټولوي او وروسته یې د باباجو ولسوالۍ په بشران هدیره کې ښخوي. دا قبر نو کې لږ پاتې و، دا نه دی ښه ډک سوی. دا قبر کې دونه لیدلی دی، دا قبر کې دونه لیدلی دی. هغه خپل ټول وخت له انسانانو لیرې د بشران هدیرې ختیځ ته په یوې داسې تلخونه کې د قرآن کریم په تلاوت تېروي چې له هر ډول امکاناتو بې برخې ده. دغه تلخونه هم کابو 80 سلنه د نوموړي په لاس د قرآن کریم په راټول سویو زړو ټوټو او پاڼو ډکه ده. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا عمر خوړلی کس له شاوخوا 40 کلونو راهیسې دوامداره روژه نیسي. هغه وایي دنیا کې هیڅ نه دي پکار، خو د ژوند یوازینی او وروستی ارمان یې د بیت الله شریفي دیدار دی. هغه ارمان چې دی یې تر اوسه مالي توان نه لري. دنیا ښه دي چې ټولې خوندې مې دي، د دنیا لوټونه چې بې دغه ځایه مې په کار نه دي، د دنیا خواړه چې څه میوې چې دي په کار مې نه دي، څه چې میوې چې دي د جانان روضه مې په کار. دیني عالمان هم د قرآن کریم د زړو ټوټو او پاڼو د حفاظت لپاره تر ټولو غوره ځای هدیره ګڼي. یوه طریقه دا ده چې د هغه لپاره قبر وکندي او دغه قبر ورته دغه کړي، په دغه قبر کې لحد هم ورکړي، باره یې کښېږدي پکښې. دا یوه طریقه ده، پکښې شخې کړي یا یو کډۍ وکاږي، په هغه کډۍ کې چې په قبرستان کې قبر ورته وکاږي، باره یې بعینې داسې د قبر په شکل کې خوندي کړي. د جمعه خان اکا کلیوال هم نوموړی یو زاهد او تقوادار انسان یادوي. سپین ږیری سړی دی، هېڅ د سفارت سړی نه لري. په دغه سپینه ږیره شپې ورځې یخ و ګرمۍ ولږو تنده نه ګوري، بیا چې ګرځي په ولسوالۍ باندې ګرځي، په وطنونو باندې ګرځي، دا قرآن شریفونه راټولوي، بیا یې مسجد ته راوړي، د مسجد څخه بیا راوړي، داسې په حجرو کې غورونه ورته کاږي، قبرونه ورته کاږي، بیا ځای پر ځای کوي. دا د دی چې هر څه خواهشات لري، خواهشات نه لري. یوازینی خواهشات یې د مدینې منورې دی او د ده ټول عمر چش کې تېر سوی دی، یعنې ټول عمر په روژه کې تېر سوی دی. دی اکثره ډېر عمر ټول عمر کاله مکمل روژه یعنې ده تېره کړې. جمعه خان اکا چې نږدې 40 کاله یې د بیت الله شریف د دیدار هیله درلوده، بالاخره خپل ارمان ته رسېدونکی دی. د ده د سفر مالي لګښتونه د هلمند یو شمېر ځوانانو د سوشل کمپاین له لارې یوازې په 1 ساعت کې برابر کړل. څو ورځې مخکې د سلام وطندار یو ځایي خبریال د یو حاجي صاحب دغه ویډیو راواخیستله، یو ویډیو کلیپ یې راخیستو او په راپور کې چې موږ په عامه رسنیو کې ولیدی. د دې حاجي صاحب یو ارمان دا و چې ما بیت الله شریف ته واستوئ. نو موږ چې کله دا ویډیو ولیدله هغه مو په ټولنیزو رسنیو کې لاس پر لاس کړله. دغسې وحدت صاحب د دې ویډیو کلیپ کړی و او دانش صاحب دغه خبر داسې رسنیز کوي. د ملګرو یې کور ودان چې د حاجي کاکا سره یې د عمرې دپاره هغه خپل وس ونه درېغوي، کومکونه یې وکړله. دغسې په دې کې ډېره غټه ونډه حاجي توریالي خان نورزي چې پیسې مشهور دی هغه واخیستله، چې $1100 د ویزې دپاره او هغه پاته پیسې د حاجي صاحب دپاره د سفر او د راتګ. نو انشاءالله موږ یې دا ذمه په غاړه اخیستې ده، لکه څنګه چې دا پارچه ده موږ په جریان کې یو، پاسپورټ یې په پاسپورټ ریاست کې دی چې څنګه ورسېد. انشاءالله کندهار کې موږ د شرکتو سره په جریان کې حاجي کاکا به د لنډې مودې په وخت سره کعبې شریف ته واستو. دا کمپاین چې د دیني احساس، ټولنیز مسؤلیت او نسلونو ترمنځ د درناوي څرګندونه وه، د ټولنې یو الهام بښونکی مثال ګڼل کیږي. هلمندي ځوانانو وښوده چې د یو چا ارمان پوره کول یوازې شونی نه بلکې اړین هم دی. په داسې نړۍ کې چې ډیری انسانان یې د مادیاتو تر اغېز لاندې د دغه عمر خوړلی د ژوند هره شیبه د الهي رضا په لټه کې تېروي. دا د جمعه خان اکا د اخلاص، زاهدۍ او قربانۍ یو الهام بښونکې کیسه ده. دوستانو دا یو افغانی سپین ږیری بابا و چې دومره محنت یې کړی، خپله ټوله زندګي یې د الله په لار کې مصرفه کړې. ویل کېږي چې داسې وخت راغلی چې پوره کال یې هم روزه نیولې ده.
او د دنیا له هر قسم خواهشاتو څخه ځان بې برخې کړی. په دې اوس جدید دور جدید سهولیات له دې ټولو څخه ځان لرې په یو ګوښه لرې ځای کې بېغمه ځای کې اوسي او خپل تلاوت کوي. د دنیا هغه نوي اسباب، هغه میوې چې خلک ور باندې مثلا یا میوې دي یا د زندگی نور اسباب دي، په هغو سره خپل ژوند کوي او ځان خوشحاله ساتي او په هغه سره خپلې مثلا که سیاحتونه تفریحي دي هغه کوي. له هغو ټولو څخه دې سپین ږیري بابا ځان ګوښه کړی ده. داسې نه چې خوند نه ورکوي، خوند خو ورکوي خو د ټوله توجه یوازینی پر آخرت باندې ده. نو د قرآن شریف زړې نسخې هم راجمع کوي او د الله ذکر هم کوي، په دغه ځای کې تنها یوازې ژوند کوي او دا یو ارمان هم اوس یو بیت الله شریف ته ولاړ سم، بل په دنیا کې ارمان نه لرم، هغه ارمان یې هم الله ورپوره کوي. یقیني په دې اوس وخت کې داسې کار کول، داسې و یو داسې وظیفې ته مخه کول لکه دغه سپین ږیري بابا چې کړی ده، دا یقیني په دې اوس وخت کې د چا د وس کار نه ده. په دې اوس جدید دور کې څوک کولی نشي په زرو کې به یو کس، بلکې زه درته ووایم چې په 10,000 کې یا په لکو کې به یو نفر پیدا کیږي، هغه به داسې کار کوي په دې اوس وخت